أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون صدق الله العظيم. دغه آیاتونو کې الله جل جلاله منافقینو یو منسوبه جوړه کړی و د مسلمانو خلاف. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د دوی د هغه منسوبې نه آگاهی ورکړي. ا منسوبه دغه وا چې په دغه نصراو کې منافقینو کې یو وہ عامر راهب دا اول يهوديو خو انتهائی شریر انسان او يهود د شرطونو تنګو. نو بیا لہذا هغه وشړ نجران تلوړ. نجران کې اکثریا عیسیت ہو زون یہ عیسائی کا زون نے پیر او بزرگ جوړ کو ولکه هغه باندې په مرګري پیږي نه تروکه نو دغه ایتونو کې الله جل جلاله د منافقینو یو سازش شو د مسلمانو خلاف د هغه آگاهی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکړي. نو وہ دغه کس عامر راهب اول د يهوديو انتهائی شریر انسان او يهود د شرارتونو نه تنګو. نو هغه وشړ نجران تلوړ آل تک اکثریا عیسایونو. نو هغه ته د زور نه پیر او بزرگ جوړ کو هغه اعتماد وکړو. نو به هر حال بیا د دغی او دا په اصل کې منافقو زون یې نصرانی جوړ کړهو بیا زون مسلمان جوړ کو منافقو. دغه تبوک جنگ چې کومو دام د دې وجه نشو زکه چې دا روم تلوړو ال د کې هرکل تیسا چغل هوري وکړه او ته وې چې مسلمان دغه کوي او دا کوي لہذا تو سه خلاف منصوبه جوړای. نو هرکل چې مشوره وکړه 3 लाख لشکر تبوک مقام ته ورسو چې په مسلمانو حمله کوو. نبی علیہ السلام چې معلومات وکړل نو خبره دغه سوا لہذا علیہ الصلوۃ والسلام هم لشکر تیار کو 30000 لشکر یې دا تیار کو او تبوک ته ورسېدو. او نبی علیہ السلام چې کله تلاله دوی یو مسجد جوړ کو او په کې منصوبه دا و چې په دغه مسجد کې به موږ مسلمان دی نبی علیہ السلام نه منې کو و به چې یاره موږ ته ډېر ضرورت دی دغه مسجد. اوله مسجد چې جوړ شو په مدینه منوره کې دا مسجد قباء و چې نبی علیہ السلام کله هجرت وکړ د مکې نه لوړ. نو اول د قباء کومه علاقه وا په دغه کې قیام وکړ. بیا علیہ الصلوۃ والسلام د چا په کور کې چې دی راو نو علیہ السلام ډیر غمجن وو. هغه د ډیر انتهایی زړه غټ ک پښتنه نو کړ چې الله پیغمبره کایوش په خدمت کې څه کوتاهیر غلی وی هغه بیان ک چې هغه کمای لري کوي چې نه اس قسم تاسو خدمت کې کوتاهی نه درغلی. بیا سره وای چې دالک چې نبی علیہ السلام هجرت ارکړه دا نو کور پریش دوا کلا پریش دوا بچی پریش دوا رشتہدار پریش دوا داسې معمولی خبره خو نه دو ا دې وجنه پریشان وی. بیا نبی علیہ السلام ته الله پیغمبر لکه چې دې وجنه پریشان چې هجرت تر کړه دا کلا وطن ارست نه پوتې شو علیہ السلام دې چې نه دا وجه هم نه دو وی چې به سو وجه دو وی چې وجه دا چې دل کې د مسلمانانو د اجتماعیت ته پورا داس یو زوی نشته دا چې ال تک مسلمان جمع کېدل مسجد نشته. نو دغه کس وته چې د الله پیغمبر دا څومره علاقہ چې ویني دا ټوله د مودو چې ته څومره مسجد په دې کې جوړوای شي پکې جوړ کا د مو طرف نه تو ته دا ارس وقفتی. نو نبی علیہ السلام په جمعات جوړ کا قباء نو ما اغي مسجد ته ملاو شولا دله توجه کوی. نو قباء نو ما چې وا اغه ته ملاو شولا مسجد قباء اوس هم شته ده. نو بیا دغه منافقینو هغه وی چې دغه مسجد قباء ته چې موږ څو لہذا ایموش کوم
منصوبې دی نه پوره کیږي بیل جماعت په جوړ کو نو هغه کې به موږ مشن داوي چې مسلمانو کې به تفریق رولو درنګي کفر به د غزوینه پیلاو کو او مسلمانو ته موږ نقصانات ورکو جماعت خو جوړ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دغي ابو امیر راهب کسان رستول چې د الله پیغمبر موږ خو جماعت جوړ کو دا د مجبورۍ مو وي کله دون شي برون شي جماعت ته نشو تلای وغیرہ وغیرہ بډګیون دي جماعت ته د نشدال نه لری دا نو نږدې جماعت مې ته جوړ چې ته افتتاح وکي پیله پیله نوز چې پکې ته وکي نبی علیہ السلام ته وایي چې زچون کې اوسه د تبوک د جهاد په تیاری کې لګیا نو کسان مې هم تیار کړی دي او راون هم یو چې زه د هغې نه کلر ګوټ شو بیا به توسې په جماعت کې زه المونځ کوم افتتاح وکوم نو دوی مطمئن شول چې که خیری با سوچ چې یوري نبی علیہ السلام پکې لمونځ خو وکړي مسلمانو ته به سره سوچ نه ویسي چې یاره دا د دغې سزشونو په بنیاد دغه جماعت جوړ شوی ده نبی علیہ السلام چې کله د تبوک نه راپس کېده الله پکې ته وویل چې دغه کوم مسجد چې د ته روان یې دا په دغه مشن جوړ شوی ده چې دغې ځای نه به دوی کفر پیلو کوي مسلمانو ته به نقصانات ور کوي او درنګ مسلمانو کې وو تفریق ارولی د مسلمانو ذهنونو به نه بګړاو کوي نو لہذا چې سرنګ رسېږي دغه مسجد فورا ختم کا منهدم کا جناب رسول الله مبارک چې کله ورسېد دوی خو سوچ دا چې اوس پال درسي او مشتبه افتتاح کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سالور کسان هغه تیار کړل چې په کې عامر ابن سکن وو وخشی ابن حرب چې حمزه رضی الله شهید کړه دوه نور کسان هغه ته حکم وکړ چې لوړ شي او دغه جماعت د منهدم کو او ختم کوي نو هغه فورا لوړل هغه مسجد صدا جمعتونو نو فورا هغه کې اور ولګاو ټول جماعت سوړي بوړي وته وسه ختم یې کوم منافقینو بیا پروپاګاندا شروع کړي چې دا څنګه مسلمان دي جماعتونه نه پرېږدي دی الله کورونه هم نه پرېږدي الله دې هغه بیان وکړي والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا او هغه کسان اتخذوا چې دوی جوړ کو مسجدن یو مسجد ضرارا دې پورا دې ضرر ور کولو مؤمنینو ته وکفرا او دې پورا دې کفر پلو کولو وتفریقا بین المؤمنین او دې پورا دې تفریق میانځ مؤمنینو کې چې مؤمنین خپل میانځ کې سره جدا کی وارصادا لمن حارب الله ورسوله او مرچا دې هغه دې پورا چې هغه جنگ کوي دی الله پیغمبر سره اچا دې پورا د مرچاوا د ابو عامر راهب نصرانی د هغه دې پورا د دې نه مرچاوا د مسجد نو دا مرچاوا نو سلور مقاصد دې پورا د مسجد جوړ شو چې الله ذکر کړل مسلمانانو ته ضرر ور کوي کفر به دغه زوینه پیلو کوي مسلمانانو کې به تفریق پیلو کوي او درنګ دغه نه بودا ابو امیر راهب چې دا ابو مرچا په تور باندې استعمالي دغه نه د خپل پلانینګونه منسوبې جوړای وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل مخکد دغه جوړولنا ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى او خمخب دوی قسمونه کوي ان اردنا چې موږ اراده نه وای جوړولو په مسجد سره الا الحسنى مگر د انکای کول بلای کولو والله یشهد انهم لکاذبون الله پاک وایي کوي د دې خبرې چې بشک سره دوی دروغجن دي یعنی د اغه نه بعد هم چې جماعت وسول وتا اچا په حکم یې سو د الله په حکم بیا قسمونه کول چې موږ خو دا څه غلطه اراده نه و الله وی دي چې والله یشهد انهم الله پاک گوی کوي گوی داسې لکه قسم چې الله په دې قسم کوي چې دا د خپل خبرې کې دروغجن دي لا تقم فيه ابدا اي پیغمبر لا تقم تم مدرج فيه په دغه مسجد کې ابدا کله هم لمسجد اسس على التقوى خمخا مسجد هغه اسس چا جوړ کړه شو دای هغه بنیاد یې شو د تقوا د تقوا د پورا من اول یوم د اول ریزنا احق ان تقوم فيه اډیر جت حق دور دغه مسجد نه چې تپاغه کې ودرېږي نو د مسجد قباء نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ادیز نبی مدینه منوره شهر ته لوړو نو الله کې بیا اوس د مسجد نبوي چې د اینه بعد جوړ شو دا پیله مسجد قباء جوړ دا بیا هم نبی علیہ السلام چې کله ال تک هجرت وکال تک لوړو دغه مسجد قباء ته په هفته پورې باندې برتلاله دواره کته نفل وې پکې کول اوس یاغي کې توصیه کړی دو کوم کسان چې حج تلور شي عمره تلور شي نو الله غیس کې په توفیق ورکړي مسجد قباء پکې ویني فيه رجال الله فرمایي چې په دغه مسجد قباء کې داسې سړي دي کامل سړي دي مؤمنین دي يحبون يتطهروا چې دوی پسند کوي دا خبر آیت تطهروا چې دوی شاپکیاں سلکی والله يحب المطهرين الله پاک پسند کوي د مطهرین لرا
د هغه خلکو لره چې ازورونه صفا شوري پوک شوري نبی علی السلام د صحابه ته وویل دا ګوره د دغه مخصوص صحابه الله صفت وکړه چې دوی ډېر ازوی ته پکی خوشي نو نبی علی السلام ته وویل چې تاسو سرنګ پکی اصله وای الله مې تاسو تعریف وکړه چې دا صفای پسند دي نو ته وی چې الله پیغمبر موږ چې کله متیاز وکړو خپل متیاز په لوټه سره وچکو اوس ټیشو پیپر دی په زوی باندې اینا بعد بیا ستنجي په به سره وکړو عربو کې چین کې دی او به ډېر قحط و اکثریا اوس هم مسله دا سیدو چې کسړای په ټیشو پیپر سره ستنجا وچکی لوټه سره ستنجا وچکی نجاست پلیتای د خپل مخرج نه تجاوز نوي کړه د یو درهم په مقدار نو او به سره سړی ستنجا نه وکي الموز ډایرکټ کوای شي خو بهتره خبره دادو چې په به سره سړی ستنجا وکي نو اوبال تکې وینه کمې بوي اکثریا بو چې بس پلوټ استنجي باندې اکتفا وشو دوی به خامخا د عادت وو چې په به هم استنجا کوله بیا وی ته وی چې تاسو کوم څه کوئ وی موږ خداغه طریقہ کوو نبی علی السلام چې دا ډیره پکیزګي ولا خبره ده ځکه چې الله تعریف وکړه چې دا خلق الله پسند کوي نو الطهور شطر الایمان څومره سړی پکیزګي کوي شي نو آ کوي خو یو د پکیزګي یو د بیا د ایزون بناوټ صدګي زون ته جدا شه صدګي دا معنا نه چې سړی د زون نه ملانګ جوړ کی ببرسره او خیران کچان لګي دا صدګي نه دو البزازه من الایمان بزازت صدا او سدل بغیر تکلفات نه زندگی اختیار کول دا د ایمان حساب دا نور خپل د زون شوشه موشه نو په دغه باندې څوک کله هم نشي رسیدای بهر حال صفائی زون ته بیل شایدا او د نور کسی زون ته صفائی د هر وخت مطلوب ده د اسلام افمن اسس بنیانه علی تقوا آیا هغه څوک اسست بنیان چې دای جوړ کی خپل آبادی علی تقوا په تقوا سره من الله دی الله جل جلاله دی پر ورزوان او رضوان الله پر زمندای سره خیرون دا ډیره بهتره امن یا هغه څوک اسس بنیانه چې دای جوړ کی خپل آبادی خپل مسجد د منافق ته اشاره دو الا شفا جرفن الا شفا او کمر جرفن دیوی کاندې هارنده سکاندا چې آشویدون کی پریوتون کی وی فن هار به نو بیا په دمنه غرزول وکي فی نار جهنم پور د جهنم کې اې دې الله تاسو مثال چې د جماعت د سیدا لکه د سیوا کاند دو او هغه اسه لګیوي کمار وی غرزيزي نو په هغه باندې ته بنیاد جوړ کې کمره په جوړ کې نو چې کمره په جوړ کې لوډ پروش یا بزر د غرزيزي الله فرمی دو ول بنیاد هم دغه سم چې بس زونی جهنم ته په ورځو ځکه چې د اسلام په خلاف یې جوړوال مسلمانانو خلاف یې د شای جوړو والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نکي قوم ظلم کوونکي تا لا يزال بنيانهم الذي همیشه وي دوی دغه آبادی الذي هغه بناو چې دوی جوړ کړی او ریبتن سبب د عشق سبب د غضب د غصه ځکه چې عاشق لړنګ شو نو اوس په کومه چې منسوبې مې جوړې کړې په کې ناکام شو کدا شوی او اثر تر به امور ادا کوله دا الله به چې دوی به همیشه د پروز دغه سي ګرځي فی قلوبهم دغه شک دغه سای دوی پزړونه کې بوي الا ان تقطع قلوبهم مگر دا چې کاټ شي ټوټي شي زړونه دي دوی یعنی بالکل چمړ شي بیا وای دغه سا ختميږي ځکه چې حسد کینا عداوت د چې پزړه کې کنه دا د سوکانه ختميږي چې کله مړ شي مرګ سره ارسه به ختم شي بیا دای پوتې شي نه والله علیم حکیم الله جل جلاله علم